وری د سري په دنداسه دي وری د سري په دنداسه دي که بیا د رنګ د پټاسې ورکړی دي نه. AVR سره په خبرو کې یو شمېر پخواني ولسي مشران بیا وایي چې د غاښونو د پاکوالي لپاره پرته له دنداسې نور څه نه پېژني او وایي چې دا یې د پلار او نیکه پخوانی دود ورپاتې دی. نو زموږ په دې غرونو کې هم دا دنداسې دي. دا کریم خو اوس خلکو را ایستلي دي او دغه کړي دي. کریم باید پخوا چا څه پېژندله او دنداسې به وي، غوزان به وو او دا شونډې به هم پرې سرې کولې، غاښونه به هم پرې پاکول او کریم او دا شیونه دغه شی دی. موږ نه پوهېږو چې ښه لرې نه باید د غره بوټی د بوټکه د خوله کې وهه قلار. پر ولسي مشرانو سربیره روغتیا پالان هم د غاښونو د پاکوالي لپاره د دنداسې کارونه ګټوره بولي. او همدارنګه دنداسه چې کوم ده د غوڅ پوټکی چې دی نو دا هم یو ګټې دا دي چې د غاښونو د صفایي دپاره موږ پرې کار اخلو. دویم دا چې کوم آفات چې په خوله کې پیدا کېږي هغه وایرل آفات دي یا فنګسي آفتونه دي چې د خولې د بدبویي سبب کېږي نو هغه دنداسه چې کوم ده د دې سره ښه کېږي. په دنداسه د شونډې سرې کړې بیا د نارې کړې یاره تا ستي کومه. سمیع الله له څه باندې 15 کالونو راهیسې په اسداباد کې دنداسه پلوري. له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي ګټي. دی وایي سږکال یې د نورو کالونو په پرتله د دنداسې پلور ښه دی. دا مختلفه ځایونه والا راځي، جلال آباد والا، کابل والا، ایست هیوادونو ته ځي او دا خلک یې اخلي. نو دا کونړ والا یې خپله مینهوال دا مسافر خلک زیات دي، کوم چې ځي هغه ځان سره زیات وړي، لکه نورو هیوادونو ته ځي، نورو ولایتونو ته په دغه مزدورۍ پسې ځي خلک یې وړي. کله موږ هم چې خپله ځو کله نور خلک راوړي چې مختلف یې اخلو. کار خو څه اندازه سخت دی، هلته کول او بیا سپینول او راوړل یې دلته پرچونه خرڅول کار څه ګزاره سخت. رحیم هم د اسداباد ښار په یوه څنډه کې دنداسه پلوري. اوس وخت کې د کونړ دنداسې خورا شهرت ترلاسه کړی او هغه خلک چې له نورو ولایتونو کونړ ته د چکر لپاره راځي نو بیرته د ستنېدو پر مهال له خپل ځان سره د کونړ دنداسه حتمي وړي. بس بازار دی 100 د 100 د 500 د 100 پورې د کابل ته ډېره ځي، جلال آباد ته ځي، ایست ملکونو ته ځي، خارج ملکونو ته روانه ده. بس باید څوک دا باز خلک خارج کې وي دغه ځای ته روانه ده. دانګام، اسمار، چپه دره او ناړۍ د کونړ هغه ولسوالۍ دي چې تر نورو پکې ډېر د چهارمغزو ونې کرل شوي دي. په دغه ولسوالیو کې د خلکو ژوند د چهارمغزو حاصل پورې تړلی چې دنداسه یې هم یوه برخه ګڼل کېږي. دنداسه ده چې د هغې غوزان چې دي هغه ټول داسې د سرحداتو دي چې د هغې په وجه باندې دا ښه ده. بل د کړنګل په ساحه کې چې دا د کړنګل او د نورستان ساحه سرحد دی، په هغې کې هم دا دنداسه دا خاوره ده چې دي د دنداسې ټول ځمکې نه دغه شوي دي غوز ته. بیا د هغې نه دانګام دی دغې علاقو کې کېږي. د ځایي خلکو په خبره د کونړ او نورستان دنداسه خلک خپلو خپلوانو ته پر نورو ولایتونو سربیره آن بهر هیوادونو ته یې هم د ډالۍ په توګه وړي.